السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 کال د 12مې میاشتې 8مه نیټه چې د 2015 کال د فبروري له 14مې نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیوي د ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په فراه، کندهار او هلمند کې د سختو ورښتونو له امله پر راوښتو زیانونو او تلفاتو خواشیني څرګنده کړې ده. کرزي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او هیله یې څرګنده کړې ده چې مرستندویه ادارې او ملي سوداګر د زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د پکتیا برېښنا حوزوي رئیس انور شاه وایي د تېرې شپې واورې له امله د ګردیز ښار اړوند سیمو کې د برېښنا شاوخوا 10 ستنې چپه سوي دي چې له امله د ګردیز ښار اړوند ډېری سیمې له برېښنا بې برخې سوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ځینو سیمو برېښنا یې بیرته نښلولې او پاتې به یې هم ژر ونښلوي. د لوګر د ټولګټو شارو ریاست مسؤلین وایي د کابل ګردیز لاره چې د واورې د ښویېدو له امله تړل سوې وه له واورو پاک او د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل سوه. 155 تن افغانان پرون په یو چارتر الوتکه کې له اسلام آباد څخه المان پلازمینې برلین ته ولاړل. د المان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګاللو خلکو د منلو یوه ځانګړی پروګرام په ترڅ کې د المان ویزې ورکړل سوي دي. د راپور له مخې د المان حکومت وړمې ورځې له پارلماني ټاکنو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږدولو بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په پایله کې له اسلام آباد څخه 2 الوتنې رد سوې. د روسیې ټاس خبري اجانس د دغه هیواد د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې تېره ورځ یې ځواکونو په اوکراین کې د ځانګړو نظامي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد نظامي هوایي ډګرونه په نښه کړي دي. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.